د جرګې په دوهمه ورځ د منظور پښتین په زړه پورې او زړه راښکونکې وینا هغه تازه ویلي چې د اکتوبر 14مه د پاکستاني ریاست د ختمېدو وروستۍ ورځ ده. هغه د آزاد پښتونستان جوړېدو خبرداری ورکړی او د پنجاب ظلمونو ته یې نور بس وویل. دا چې په دغه لویه جرګه کې ولې د آزاد پښتونستان د جوړېدو خبره سوې، څنګه به د پنجاب حکومت ختم سي او منظور پښتین تازه څه ویلي، بشپړ حال را سره هم د غربانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د پښتنو د قومي عدالت د جرګې دوهمه ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په خیبر کې د پښتنو قومي جرګې په لومړۍ ورځ ناوخته د جرګې ګډونوالو ته د وینا پر مهال ډاډ ورکړ چې له دې خاورې به پښتنو ته د امن او ښه ژوند زیری راپورته کیږي. پښتین په خپله وینا کې ویلي چې په 14 د اکتوبر یوه ښه او غوره پریکړه به ستاسې تر مخ وي. دا جرګه پرون جمعه د اکتوبر په 11مه داسې مهال پیل سوه چې د پاکستان حکومت پښتون ژغورنې غورځنګ غیر قانوني اعلان کړی او تر وروستي بریده یې هڅه وکړه چې مخه یې ونیسي. منظور احمد پښتین په لومړنۍ وینا کې زیاتې خبرې د جرګې د نظم په اړه وکړې او په ځوانانو یې غږ وکړ چې نظم مراعات کړي. پښتین په خپلو خبرو کې وویل د کشمیر څخه یو پلاوی راغلی، وایي موږ ټولو مظلومو قومونو دې جرګې ته سترګې نیولې دي. دا تاریخ دی چې په دې سیمه کې ظالم جابر پښتنو غورځولی دی. د ټولې دنیا قومونو سترګې دې جرګې ته دي. هغه ویلي یوه ډیره مناسبه پریکړه به وسي، یا به پښتونستان جوړ سي او یا به لوی افغانستان. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مننه مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ هم دغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.